یو قرآن کریم بی عزتیانی کوي نسوارا مونږ کولی شو چې مونږ هم دغه شانتي کتاب راوالو بیبل او د نسوارو دا کتاب وسوځو یا وشلو لیکن مونږ لا چې دغه تعلیم راکړی چې د بیبل عزت کوي دا دغه قرآن کریم مونږ ته راکړی دی. مونږ کولی شو چې دغه خلکو د کتابونو عزت واخلو لیکن دا قرآن کریم دغه کتابونو تصدیق کوي چې دا کتابونه د یهودو نسوارو سره چې کوم دي تورات دی انجیل دی بیبل دا تصدیق والا کتابونه دا د پیغمبرانو کتابونه دي. مونږ د دغه کتاب د وجنه د دې قرآن کریم د وجنه د دغه کتابونو به حرمتي نشو کولی. ټیم په ټیم باندې یهود او نصارا لګیا دي زمونږ د کتاب سپکاوی کوي زمونږ کتاب پسې راپاسي بلون خو نشي کولی. ولې وجه دا چې د هغې ذمهواري الله رب العالمین اخیستې. الله رب العالمین وایي دا قرآن کریم ما نازل کړی و انا له لحافظون. الله وایي زه به حفاظت کومه خو لیکن د قرآن کریم بې حرمتي دغه خلک ټیم په ټیم باندې کوي. موږ ته ګوره قرآن کریم یو علاج ښودلی دی که چېرته دا خلک د دغې بې عزتۍ نه منع نه شو قرآن کریم موږ ته دویم نمبر علاج بیا د جهاد ښودلی دی. او دا مسلمان به ټول عمر دا شانتي نه وي چې دا به بې اتفاق وي او بې عمله وي. دا بې عمله مسلمانان به رب العالمین په اتفاق او اتحاد باندې به کي دینداره به کي. د دنیا یو مشهور باچا صدام حسین کله چې د هغه ته د مرګ سزا واورولې شوه په هغې ټیم کې الله اکبر ویل او قرآن کریم یې اوچت کړلو. یعنې هغې ټیم کې م هغه دا ثبوت ورکړلو چې ما ته کومه سزا میلاویږي خو د الله کتاب نه زه نشم رستو کېدلی. دغه شانتي که د الله د کتاب بې حرمتي کېږي د دې نه موږ نشو رستو کېدلی. او کافرو ته دا وایو چې قرآن کریم موږ ته بیا بل علاج ښودلی دی چې فشرد بهم من خلفهم د دې خلکو سره داسې وجنګېږئ داسې وجنګېږئ چې وروستی نسل هم بیا پته هغه خبر والي چې یاره زموږ مشرانو سره یې دغه شانتي کړي دي. په قرآن کریم بې قدري مه کوئ یهودو نسوارو. څوک چې د قرآن کریم بې قدري کوي که مسلمان کمزوری دی الله رب العالمین په خپله د هغې خلکو سټونه ماتوي. یهودو نسوارو ته دا ویم چې ستاسو کتابونه موږ سره پراته دي موږ سره شته دی ستاسو کتابونه لیکن موږ د دغې کتابونو بې حرمتي نه کوو. تاسو ولې زموږ د کتاب بې حرمتي کوئ؟ که آینده لپاره داسې وشو بیا به موږ هم ستاسو د مشرانو کتابونه راخلو سوځوي به هم د خپلو قدمونو لاندې به هم کوو.